د افغانستان جمهوررئیس حامدکرزي د هیواد د کرکټ د ملي لوبډلې او د کرکټ د تنکیو ځوانانو د لوبډلې لوبغاړي چې د عربي متحده اماراتو او د کینیا هیواد د کرکټ لوبډلو ته په ماتې ورکولو سره یې د 2014 او 2015 کال نړیوالو لوبو ته لاره وموندله وستایل. په هغو مراسمو کې چې نن غرمه په ارګ کې ترسره شول، جمهوررئیس حامدکرزي د هیواد د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړو ته چې په خپله وروستۍ سیالۍ کې د کینیا هیواد د کرکټ پر ملي لوبډلې چې د کرکټ په برخه کې 114 کاله سابقه لري د بریالیتوب او د کرکټ د تنکیو ځوانانو د لوبډلې لوبغاړو ته چې د مالیزیا په هیواد کې د عربي متحده اماراتو د هیواد د تنکیو ځوانانو پر لوبډلې باندې بری وموند، مبارکي وویله. د هیواد جمهوررئیس د کرکټ د دغو دواړو لوبډلو لوبغاړو ته وویل: نه یوازې چې مسابقات مو وګټل، بلکې دواړو ټیمو افغانستان جهاني مسابقو ته هم ورساوه او دا د افغانستان لپاره ستره د عزت خبره ده. هر هیواد ته چې تللی ستاسو په کامیابۍ خبره، هم د فوټبال د کامیابۍ په اسیایي مسابقو کې، جنوبي اسیایي مسابقو کې، هم ستاسو د کرکټ د مسابقو تبریکي د هیوادو مشرانو راته راکړې ده. پر ماښام د امریکې خارجه وزیر کله چې کنفرانس به تمام سو، نو کنفرانس ته وویل چې د دوی کومه مسابقه ده په امریکې کې، او وویل چې دعا راکړه چې لکه چې ستاسو ټیمونه کامیابه کېږي چې زموږ ټیم هم کامیابه سي. نو ستاسې د افغانستان عزت مو روښانه کړی دی او نړۍ ته مو په نیک نامه معرفي کړی دی. په نیک نامه د افغانستان بیرغ مو پر اوږو ګرځولی، جهانیانو ته مو روښولی چې دا د افغانستان بیرغ دی. د افغانستان بیرغ پر سفارتو ډېر وځړېدی، ټول دنیا ته ولاړې، وپېژندل سو. خو هغه شناخت او پېژندنه چې تاسو ور پیدا کړې دې بیرغ ته، هغه بل څوک نشي کولی. وایي ستاسو چې پر اوږو یې بیرغ د افغانستان ګرځوئ، نو ټول نړۍ ویني، ځوانان یې ویني. ستاسو دا کامیابي دي، بیا هم تاسو او د افغانستان خلکو ته مبارک وي. او خو دا کامیابۍ باید د دې باعث نسي چې تاسو فکر وکړئ چې دا دې کامیاب وسولو نو قرار وسو. نه، د کامیابۍ سره به منډه ډېرېږي، کوښښ به هم ډېرېږي، هڅه به هم ډېرېږي او تیارتیا او پیاوړتیا به هم ډېرېږي، تر څو پسې کامیاب اوسئ او هیڅ کله هم د کامیابۍ د درجې ښه دې خواته نه اوسېږي، بلکې همیشه هغه خواته اوسېږي. د دغو مراسمو په پای کې د کرکټ د ملي لوبډلې او د کرکټ د تنکیو ځوانانو د لوبډلې لوبغاړو، روزونکو د کرکټ لوی رئیس او همکارانو د لا هڅونې په نیت د جمهوررئیس حامدکرزي لخوا د کرکټ د ملي لوبډلې او د کرکټ د تنکیو ځوانانو د لوبډلې هر لوبغاړي ته د غازي میر بچه خان عالي دولتي میډال، د ښار جوړونې وزارت د خواجه رواش پروژې د استوګنې په بلاکونو کې 2 اتاقه اپارتمان او 100,000 افغانۍ نغدي مکافات او د کرکټ بورډ رئیس او نورو همکارانو ته د غازي میر بچه خان عالي دولتي میډالونه او نغدي مکافات ورکړل شول. The military loophole of the